پښتو ژبې وتلي مشهور هنرمند منګل استاد د امریکا کالیفورنیا ریاست نه ورجینیا ته راغلی دی. منګل استاد ورجینیا ته بخیر راغلی. خدای تام خوشحاله لري چې دغه زمینه مسایب شو چې د نور خلکو سره د په تماس کې لکه پول جوړ شوې. منګل استاد ستاسو مینوال زموږ د ډیوه ریډیو لیدونکي د هغوی ذهن کې پوښتنه راځي هغه منګل استاد چې د پاکستان افغانستان په ریډیوګانو ټي ویانو باندې په وخت په نظر راته په امریکا کې دی د څومره مودې نه په امریکا کې او په څه حال کې دغه کله مینوالو ته ووایه. رښتیا خبره ده چې موږ د اسلام آباد نه رالو امریکا ته 18 کاله کېږي 2000 کې راغلي وو. کال 2000 کې راغلي یې او دا تپوس کدن وکم ژوند په امریکا کې خوند کوي که نه په افغانستان کې خوند او په پاکستان کې؟ ولا افغانستان او پاکستان کې دواړو کې دلته خو ډېر خلک به هغه کوي مګر ډیر پکې خپه یم. رښتیا خبره درته کوم سکون راکشته دا خبرونه چې اوري دا ځوانان مري دا انسان برایت عمل ته وایي چې د صلح سندره مو ورته کړی وای. هنري فعالیتونه په کوم ځای کې دي څنګه دي هغه شانتي دي څنګه چې په وطن کې وکړي؟ نه بالکل په دې 14 کالو کې مې یو کسیت نه ده ثبت کړی. په پیښور کې چې موږ په اسلام آباد کې وو پیښور ته کسیتونه په شالمار کې ډېر ثبت وو. نو زه خو داسې وایم چې ډېر د خلکو تقاضا پکې ډېر و له حده وته دا کسیټوالا به وخت به مو نه درلوده په دې چې په خپل ملت او په خپل خلکو کې پراته وو. هماغه څوک چې ګوري چې دا منګل استاد ده قدر دا لوی روحي تداوي ده هم ما دپاره او هم زه چې کم درد په سندرو کې دوی ته پیش کوم دا هم د دوی د زړه بړاس د ویستو لپاره یو د بل لازم او ملزوم یو. دا چې بیخي په اتفاق شو پاچاهان است خدای دې ژوند کې پښتانه مې لکه بې موره ماشوم ژاړم په سلګو یم پسې لکه بې موره ماشوم ژاړم په سلګو یم پسې لکه بې موره ماشوم ژاړم په سلګو یم پسې جانان جانان ناره وهما لارمان سرا کنواسو سمکارو د جانان عشق تړونې زدړون کړم د ځان سرا. امریکا ده په امریکا کې هر تن د کور کې ځوان دی که زنانه ده او که نوکرۍ کوي د خپل کور نغري چلولو لپاره. منګل استاد څه کوي د خپل کور نغري چلولو لپاره د خپل کور چلولو لپاره؟ فضل د خدای داسې پروګرامونه ډېر لوی لوی کنسرتونو ته نظم په خپله طبع او داسې شخصي انډیوالان او فامیلي پروګرامو ته ځم ګزاره مې د خدای په فضل ښه ده. خو زه پوښتنه دا لرم ستاسو نه استاد چې کله پښتانه یا دغه شان ستاسو غونته استادان مشران خارج ته لاړ شي هغوی د سیمې په حالاتو باندې جوور نظر وي نو د یو هنرمند په حیث باندې آیا تاسو د دې ځای نه چې ګورئ په افغانستان او پاکستان کې چې کم هنرمندان دي آیا هغوی د پښتو ژبې چې کم خدمت کوي د سندرو د غاړې د شاعر د شاعرۍ د غاړې په هغه ډول روان دي تاسو ته مطمئن یې که نه؟ بالکل مطمئن یم ښه سوال دی راته وکړه چې خدای دې ښه صحت ورته ورکړي. خیال محمد استاد تکلیف لري لږ څه د هغه لږ څه پروګرامونه کم شوي چې خدای دې ښه صحت ورته ورکړي چې د پښتنو د غزلو باچا ده. رښتیا درته وایم چې د افتخار وړ سړی ده داسې خلک بیا نه پیدا کېږي. مګر استاد اولمیر هم په افغانستان کې ژوند کوو بیچاره چې مړ شو د کفن پیسې یې نه درلودې ښاروالی ښخ کو. دا د ژوندو پښتنو او افغانانو دغه دستور ده چې ځوان وایي چې یار له کوڅې تېر که او خوند ترې واخله نور یې هېر که چې ځوان یې واوه او څه ښایسته اواز او ډنګ ډون پریشاني چې در باندې راشي بیا څوک دې مدد نه کوي. څه ګڼې د پښتو موسیقي د جدید دور سره په ځغل کې برابر روانه ده رستو ده تې مخکې راتې څه ګڼې څه وینې د یو استاد په حیث باندې د یو هنرمند په حیث باندې څه به وایې؟ موسیقۍ په لحاظ موږ باید صحیح ده د نور شیانو نه به استفاده کوو مګر داسې نه چې خپله اصیله موسیقي اصیله ټپې و دا د یوې ټپې زور په دې بسته دنیا په یو
ټپه باندې یو کتاب لیکو دا شیان دا باید چاله ورنکو دا یو غني فرهنګ ده خپله ستاسو مینوال د ډیوه ریډیو اوریدونکي لیدونکي هغوی به ستاسو غواړي چې ستاسو غږ هم واوري ډېره موده پس به د ډیوه ریډیو د لارې که څه هم تاسو وخت په وخت کنسرټونه پروګرامونو ته ځئ نو ستاسو زمزمه به هم اورو خو اخري پوښتنه دا لرم د زمزمې نه روان دی او هغه دا که موسیقي شاعري سندره په سیمه کې امن سوکاله خوشحاله تعلیم ته پرمختګ کې څومره رول لوبولی شي ستاسو په نظر یو خو 100% ده دا 1000% ده په دې چې په دې لحاظ زمونږ پښتانه ورونی چې دي ډېر اطراف په دې قانیانو باندې بل سواد په من کې کم ده هغوی خو لوستی نشي د یو شاعر درد دغه سندرو دپاره ډېر غوږ دي دغه دغونه یو غلیمته خبره ده دلته کې زموږ اوریدونکو لیدونکو دپاره به او خپلو مینوالو دپاره به څه زمزمه کوئ درنه لره مسافرم خوږې مورې در په در خاورې په سرم خوږې مورې درنه لره مسافرم خوږې مورې در په در خاورې په سرم خوږې مورې بې وسه او بې کسه خزان خزان کړمه بې وسه او بې کسه خزان خزان کړمه ستا له غېږ نه چې بهر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی درتلی نشم بې وزر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې در په در خورې په سر یم خوږې مورې ډېر مهرباني تاسو هم ډېره مننه د خبرو کولو یو جهان مننه ستا د کور ودانش مننه